او مخکې به پخوا به دا د ګټو ابادي وه دغه ابادي به وه دې اوس یو دیوال اوس هم د ګټو دی پوه شوې او دغه شان د لرګي ابادي به وه د لرګي څیزونه به وو پوه شوې دا فرېمونه نه وه د المونیم او دا ساده لرګي او رنځړه پوه شوې خو دا موږ په شوق باندې ډېر په شوق باندې دا فریم جوړ کړی چې په سبا د منګوره کې انشاءالله داسې فریم د چاشتي هم نه به څوک جوړ کړي زما نوم دی چې محمد نظیر زما نوم دی ریډه خانه روډ اوسېدونکی وم پوه شوې دا دوکان موږ کړی په دغه کې په 60 کې دا دوکان زما مشر روډ سره و پوه شوې بیا هغې نه پس په 77 کې ولا زه راغلی یم زه 14 سال ومه پوه شوې دا زموږ د پخوانی زوړ ډرای کلینر دی او دا نمونه د لرګي ابادي به وه د لرګي دغه به و پوه شوې او د ګټو دیوالونه به و پوه شوې اوس نوی دور دی جدید دور دی خلک څوک پاینل لګوي څوک څه لګوي څوک ټایل لګوي که نه نو دا زموږ دوکان دی د ناز ډرای کلینر دی ریاست د وخت دی دا 1960 د وخت دی باچا صاحب د وخت دی دا نایابه غونډه کې دی چې پوه شوې د لرګي دی پوه شوې او موږ دغه لرګي لګولی دی بل یو نه دی لګولی دغه دی انټیک څیزونه دا خلک نه ورانوي جي موږ چې کوم څیزونو باندې کارونه کړي هغه زموږ سره انټیک پراته دي اسران موږ 3 زاړه کړي دي هغه دې پراته دي پوه شوې او داسې دا زموږ دغه دي او د خلک د لرګو د وختو ابادي خوښوي او لنټر نه خوښوي پوه شوې او هغه یخ ومي او په ژمي کې تودی او په اوړي کې یخی او ښکلی سړی پکې په سکون ناست ومي د خاورې دا بین په سړي باندې ښکلی لګي نو دا زړې ابادیانې چې کوم دي حکومت کې هم د هغې خیال وساتي او خلک دې هم د هغې خیال وساتي چې ورانوي نو چې هغه داسې یو په انټیک غونډه کې څیز کې سړی راولي زموږ زاړه یادونه دي موږ ښکلی وخت تېر کړی دی بیا به هم تېرو اوس به هم تېرو او انشاءالله چې په ډاکخانه روډ زما نه پیشو هم نه دی خفه شوی چېرې دی زما نه خفه تللی دی